بسم الله الرحمن الرحیم. غواړو چې لانګ پروفایل جوړ کړو په ټورس سیول 3D 2012 کې. لانګ پروفایل دا معنی چې یو شی طولي قطع شي. د طولي قطع دپاره د لانګ پروفایل د جوړولو دپاره اول راځو خپله سیول 3D اوپن کوو. سیول 3D د اوپن کېدو څخه وروسته راځو پخوانی پروسیجر هم چې څنګه کړی و هماغسې په اول قدم کې خپل ډراونګ سیټینګ جوړوو. سیټینګ کې خپل ډاټوم انتخابوو چې WGS 84 دی. د دې څخه وروسته راځو خپل زون ورپېژنو چې کوم یو کورنا سیسټم دی. په زون کې کوم کورنا سیسټم دی چې لودو نارت موږ سره دی زمونږ سیسټم. نو اپلای اوکې زمونږ سیټینګ برابر شو. راځو پراسپیکټر ټیب ته راځو پوینټ رایټ کلیک او کریټ پوینټ او اټ پوینټ. دلته راځو خپله ډیټا اټ کوو او دلته موږ سره یو سکیم دی د جمالي ایریګیشن سکیم په نوم چې تیاره ډیټا موږ روټیټ کړې ده. نو دا په دې معنی چې روټیټډ ډیټا ده او دا اوپن کوو. د دې فارمټ موږ دلته انتخابوو چې کوم فارمټ موږ جوړه کړې ده هغه پوینټ نارتنګ ایسټنګ ان زیډ باندې او سپیس باندې ډیلیمیټ شوې ده. دې ته پوینټ ګروپ جوړوو چې د جې په نوم باندې موږ یو پوینټ ګروپ ورته جوړوو. راځو اوکې کلیک کوو. د اوکې کلیک کېدو څخه وروسته یو څه انتظار وباسو چې ډیټا را اډ شي. دلته به دغه ځای تور پوینټ شي. اوس پورې لا تور پوینټ شوی نه دی، هغه ډیټا را انسرټ شوه. دا کلوز کوو. راځو دلته رایټ کلیک او زوم ټو چې خپله ډیټا د سکرین په مخ موږ وګورو. د زوم ټو کولو سره به موږ خپله ډیټا د سکرین په مخ وګورو. راځو د دې سایز چې دی هغه ډېر زیات دی، سکیل یې دا به لږ راکم کړو ورته. اوس په دې قدم کې راځو سکیل راکم شو. راځو د دغه یو برانچ موږ پروفایل رسموو. د پروفایل د رسمولو لپاره خو دا طریقه ده چې کوم سنټر یې موږ اخیستی سی دا د برانچ سنټر دی د مین کانال. نو دا غونډ باید سره وصل شي. دا ځخته ډېرې نقطې دي موږ تیار په سیټ پلان کې وصل کړي دي. او راځو دلته د هغې نه کلیپ بورډ نه یې موږ بیس پوینټ کاپیو. کلیپ بورډ کاپیو ته بیس پوینټ او کنټرول ټیب رایټ کلیک او پیسټ ټو اوریجنل کوردینات. دا لاین موږ سره دلته را انسرټ شو. دا لاین ګورو چې کوو چې په خپلو نقطو صحیح منظم غورځېدلی او که نه دی غورځېدلی. د چک د خاطره دا سایز نور هم کموو چې خپل سټارټ پوینټ موږ ته معلوم شي. انشاءالله صحیح ورزیدلی دی. سټارټ پوینټ د ګیټ نه شروع شوی سنټر زمونږ او اینډ پوینټ به اوس وګورو چې په اینډ پوینټ غورځېدلی او که نه. کیدای شي موږ یو کوډ ورکړی سی اینډ یعنې کانال اینډ دلته دا برانچ اینډ شوی دی. راځو په اول قدم کې د دې سرفیس جوړوو. په سرفیس رایټ کلیک کوو، کریټ سرفیس ورته ووو او دلته راځو سرفیس سټایل ته راځو. سرفیس سټایل کې موږ دلته کنټور انټروال مهم دی موږ سره چې کنټور انټروال څو کې وشي. ساحه مواره ده 0.5 کې به مینر او میجر چې دی هغه به 2.5 متره بعد شي اتوماتیکلی. او کنټور سموتینګ چې کنټور یو نرموالی لري، یو سموتینګ یو ملایمتوب لري چې هغه باید فل شي ورته. اپلای او اوکې او اوکې. راځو سرفیس جوړ شو. اوس دې څخه چې سرفیس موږ وګورو پوینټ ګروپ اټ کا او آل پوینټ نه موږ ته سرفیس جوړ کا. د غونډو پوینټونو نه یو سرفیس جوړ کا. نو اوس په څو ثانیې وروسته سرفیس دغه دی جوړ شو موږ سره. راځو سرفیس جوړولو څخه وروسته موږ دغه کوم لاین چې یو ځای کړی دی دا لاین موږ بریک لاین کوو په دې معنی چې دا ښه اجست شي هغه سنټر کې. سنټر باید همدې نه موږ سره تیر شي. راځو د دې په کلیک کولو سره دا لاین به موږ سره بریک لاین پې وشي. بریک لاین زمونږ وشو په دې معنی چې دلته د علامه پلس شوه په دې معنی چې دا کار زمونږ اجرا شوی دی د جې په نوم باندې. اوس راځو کنټورونه موږ سره چې دي دا آف کوو. د ډسپلی نه کنټور او بارډر او مینر او میجر غونډه موږ آف کوو. راځو مهمه خبره دا ده چې یو خو باید کوردینات سیټینګ وشي، دویمه خبره ډیټا انسرټ شي، دریمه خبره د
کنټور سرفیس جوړ شي. څلورمه خبره ده الاینمنت باید وشي. سرفیس لرو زمونږ سره الاینمنت وشي. ترڅو چې الاینمنت نه وي شوی هغې باندې موږ پروفایل نشو تیرولی. او چې سرفیس نه وي شوی الاینمنت نشو تیرولی. چې سرفیس نه وي شوی الاینمنت بیا هم تیریږي، خو د سرفیس د تیرول لپاره د پروفایل د تیرول لپاره موږ سره الاینمنت ضرور دی. کریټ الاینمنت فرام آبجیکټ. دلته مختلف قسمونه موږ سره دي، خو دا پولین زموږ یو آبجیکټ دی، دا کلیک کوو. راځو دلته کوشش باید دا وشي چې شروع سره نږدې باید کلیک شي. که د نیمایي نه لاندې کلیک شي نو موږ سره به دا زموږ الاینمنت چې دی ریورس خوا نه ځي. که دلته اوس لیکلي دي چې پریس انټر ټو اکسپټ الاینمنت ډایرکشن ریورس، که ار و دا ریورس خوا نه کېږي، او که همداسې کلیک وو نو د پاسه خوا نه به وشي. کوشش باید دا وشي چې د پاسه خوا نه تا نږدې د نیمایي نه نږدې باید دا موږ هلته ولاړ یو. چې هلته ولاړ یو په دې معنی چې زمونږ به سټارټ نه کوم ځای چې مونږ د پاس نه را شروع شوی دا هماغه زمونږ سره سټارټ لري. راځو الاینمنت ته میجر سټیشن مونږ ور جوړوو او یو مینر سټیشن مونږ جوړوو. دا دوه کفایت کوي. میجر سټیشن زمونږ په سلسلو کې او مینر په همدې لسو کې صحیح دی. راځو دې ته یو سټایل ورکوو. د سټایل انتخاب دپاره ایډیټ کلیک کوو. راځو لیاوټ ته او لیاوټ کې د کنټنټ کلیک کوو. د کنټنټ په کلیک کولو سره موږ دا یو فانټ ورته انتخابوو. د فانټ څخه وروسته یو کلر ورکوو او د کلر څخه وروسته دې ته یو سایز ورکوو چې سایز البته 20 واحده باید دې ته ورکوو چې دا په ملي متر دی. اوکې کوو او د مین دپاره هماغه یو کرښه کفایت کوي. دلته اوکې کلیک کوو نو اوس به موږ سره الاینمنت اجرا شوی. په دې معنی چې دا 0 موږ سره دی. سلسل بعد به موږ سره زموږ میجر کنټرول تیر شوی او لس بعد به دا مینر کرښه وي. راځو اینډ ته. که اینډ موږ وګورو اینډ موږ سره ښکاري چې څومره لینت لري. 2 جمع 843 2 کیلومتره او 843 متره. نو راځو د الاینمنت څخه وروسته موږ د خپل د پروفایل په جوړول باندې شروع کوو. راځو دلته په هوم ټیب کې موږ سره د پروفایل دا مینوم لرو موږ او دا ټیب لرو. د دې ډراپ په کلیک کولو سره کریټ سرفیس پروفایل په دې معنی چې د سرفیس نه موږ ته پروفایل جوړ کا. راځو سرفیس 1 موږ سره دی دا اټکوو چې لاندې پروفایل لیست ته راشي. ترڅو چې پروفایل لیست ته نه راغلی د هغې څخه پروفایل نه جوړېږي ځکه دا بټنې آف دي. ریموو او ډرا ان پروفایل ویو او اوکې دا بټنې آف دي. د اټکولو سره دا بټن روښانه کېږي. راځو ډرا ان پروفایل ویو ته راځو چې دا پروفایل موږ ته جوړ کړه. دا خپل ویو لري په هغې ویو کې ایډیټینګ کوو. د ایډیټینګ څخه وروسته موږ سره پروفایل جوړېږي. راځو اول جنرال ته. په جنرال کې موږ سره دلته پروفایل ویو سټایل دا کلیک کوو. د دې په کلیک کولو سره دا غون ټیبونه یو چک کوو. انفارمیشن ټیب دی. دې کې د پروفایل ویو موږ ګورو. پروفایل ته نوم ورکولی شو چې دا کوم پروفایل دی. ډسکرپشن کې موږ ورکولی شو چې دا کوم سکیم دی او څومره لینت لري او څنګه سکیم دی. د دې پوره ډسکرپشن یعنی معلومات ورکولی شو. په ګراف کې موږ د دې هارزنټیکل او ورټیکل سکیل دلته برابرولی شو چې دا به وروسته هم برابرېدی شي. ګریډ ته راځو. په ګریډ کې کلیپ ورټیکل ګریډ دی. ورټیکل ګریډونو دپاره چې داسې دی البته ورټیکل دی چې د ماوس پوینټر څنګه خوځول کېږي او دی هارزنټل دی. دا د ماوس پوینټر څنګه خوځول کېږي. راځو کلیپ ورټیکل ګریډ ته. د دې دا کلیپ هایست پروفایل دا هایست پروفایل دا کرښې باید موږ سره دا کرښې دا باید اجست شي او که دا کلیک نه نو دې لاندې کرښې نه اجست کېږي. او همدا راز کلیپ هارزنټل ګریډ ته راځو چې باید کلیپ هایست پروفایل دا کمې کرښې موږ سره دا اجست شي. راځو ګریډ او پینډینګ میجر ګریډز ته چې دا د لیفټ او د رایټ نه
چې سٹارټ باید موږ سره والی دا په 0 والی کدا موږ یو وی دا لیفت او رائټ دا واحدونه نو دلته به یو ګیپ پات کیږي د رائټ او لیفت طرف باندې دا باید موږ سره 0 وي دا لیفت هم 0 او رائټ هم 0 ټایټل انوټیشن ته موږ راځو چې د سکیم نوم ورکو د سکیم د برانچ مشخص نوم ورکو راځو دې ته او ته مشخص نوم ورکو د نوم د جمالی مین او 1 کانال دا د دې نوم دی دا ورکو د فارمټ ته راځو دلته یو فونټ انتخابو مورد نظر یا دلخوا کوم ورته وي بده بنئ او دې ته یو کلر ورکو اوکې راځو هارزنټل اکسس ته هارزنټل اکسس کې دا بای ډیفالت برابر دی کې انټروال شل دی موږ سره کدا لس کول یا 15 کول غواړو که چېرته برانچ وړو کوي نو د دې انټروال په ایډیټ کول سره موږ هغه ته میجر ټیک برابرولای شو ورټیکل اکسس ته راځو چې مهمه خبره هم دي کې دا د کې دوه اپشن دي یو لیفت سایډ دی او یو رائټ سایډ دی په رائټ سایډ کې چې کوم یو سلیکټ وي په ماغه کې ایډیټینګ راځي وزلته موږ راځو په رائټ سایډ کې د دې کوم ورټیکل الیویشن چې موږ ته خي په کوم رنگ وخی هغه په دغه رنگ موږ وخیو په بلو باندې او دا به اوکې کو او د دې ایکس افسټ و موږ څومره وخی ایکس افسټ په دې معنی چې دغه ایکس دی د دې نه څومره افسټ لري که چېرته داسې یو پروفایل راشي نو د ایکس افسټ به دا څومره دی په موقعیت لري نو دا ماینس دا به 15 کو دا هم 15 کو دا جوړ شو لیفت سایډ ته راځو لیفت سایډ ته هم په همدې شکل باندې کلر ورته چینج کوو کلر او فونټ اول چینج کوو د فونټ د چینج کولو څخه وروسته کلر چینج کوو اوکې کلیک کوو بیا په همدې صورت دا بل لیفت سایډ دی نو لیفت سایډ باید لږ پر ولاړ شي دا ورته منفي کو او دا مرته په همدې صورت منفي کو نو -15 راځو ډسپلی ته ډسپلی کې به ان شاء الله ارڅانی راځو دا د پروفایل ویو سټایل پروفایل ویو دا جوړه شو کوم جنرال مینو کې چې زم پروفایل ویو سټایل هغه میډیټ ک راځو نیکسټ ته نیکسټ دا اتوماتیکلی خپل سٹارټ سټیشن کوم رنج دی غالي او اند چې دی هغه خپل اتوماتیکلی شو کوي کومه غواړو چې خپل یو سپیسیفاید رنج ورکو نو د دې په کلیک کولو سره موږ یو سپیسیفاید رنج ورکولای شو چې مثلا د 00 نه د 100 نه شروع کا تر دې انډ پورې یا د 200 نه شروع کا د انډ مرتبه کولای شو او اتوماتیکلی موږ د کوم پلان چې کوم ځنه موږ تیر کړو او کوم ځبانه الاینمنت شوی د ماغزي پروفایل موږ ډرا کوي نیکسټ بیا نیکسټ کلیک کوو راځو بیا نیکسټ کلیک کوو په دې کې سلیکټ بانډ سیټ بخپل باندونه سیټ کوو راځو اول چې موږ سره د هغه الیویشن سټیشن د موږ سره هغه سٹارټ لیبل هم باید موږ سره ټیک مارک کی او اینډ لیبل موږ سره ټیک مارک کی راځو ایډیټ ته راځو د ایډیټ کلیک کول سره د کی چینجز راوړو موږ چې خپل سکیمونه جوړو د هغه تم باند هایټ چې د هغه یوي شور کړي او ټیکسټ موږ هغه اتیا ور کړی دی نو همدا سي ادامه ورکو راځو ډسپلی ته راځو په ډسپلی کې موږ سره دا دواړه باید اني او راځو باند ډیټیلز ته راځو کمپوز لیبل دی کې دوه خبرې دي یو کمپوز لیبل دی چې هغه د باند کم باکس چې دغه لپاره دی او دا کمپوز لیبل چې دی د باند ډیټا لپاره دی کمپوز لیبل د باکس لپاره اوس راځو دلته پروفایل ډیټا دلته دا ایډیټ کوو دې ورته لیکو اولنې چې موږ سره د ایگزیسټینګ bed elevation دی راځو دا هایلایټ کوو سلیکټ کوو یا فارمټ فونټ چینج کوو فونټ خپل مورد نظر فونټ ورکو او دا هغه ته دا کلر ورکو گرین کلر مرک سایز دی ته باید موږ لګ وړو کې کوچ الیویشن مخه بینسی او لګي رائټ طرف ته لیفت طرف ته راوړو چې دا ورته باید موږ یو عدد ورکو دا به سنټر ته شي اوکې په کلیک کول سره موږ کمپوز لیبل د باکس وکړو کمپوز لیبل سمارټ ټیکس باید انتخاب کو چې دا ټیکونه موږ سره واړی
دلته 2.5 دی از ډیفالت به دا ورته موږ یو کو واړه واړه ټکونه کمپوز لیبل ته راځو دلته سټیشن ویلیو موږ سره دی کې کمپوننت نیم کې دي چې موږ سره درې دانې نیمونه دي کمپوننت دي موږ سره چې یو سټیشن دی بل ایگزیسټینګ الیویشن دی او بل اف جی الیویشن دی د دې پر راتلو سره موږ باید د دې څخه یو سلیکټ کړو چې هغه ای جی دی ایگزیسټینګ الیویشن باید موږ دلته سره ټروي راځو سټیشن ویلیو ته دا فال کوو راځو اف جی ویلیو موږ سره باید فالي او راځو ای جی ایگزیسټینګ ویلیو چې موږ یو ارقام دی یو قیمت دی د ایگزیسټینګ ګراوند هغه باید موږ سره اني راځو پروفایل ته او د دې ځای څخه د دې فارمټ ته او فونټ ته فونټ باید موږ سره دلته یو فونټ انتخاب کړو او دې ته یو کلر ورکړو دا اوکې کوو د دې څخه وروسته راځو د دې د ایکس ویلیو باید موږ سره په ایکس پوره وغورځېږي ځینې وخت کې دا باید موږ سره مخکې وروسته ځي دا د هغې نه وروسته باید کلیک وکړو دلته به یو عدد ورکړو چې زما په ذهن کې دی -2 دا به یو کلیک کړو د ایکس طرف ته لږه لاړه شي اوکې او اوکې دا یو بانډ جوړ شو راځو د دې څخه وروسته ډیزاین بیټ جوړو چې ډیزاین بیټ لپاره موږ پروفایل ډیټ امټي ټاب باندې دا پروفایل دا جوړدم سیده نه خیر دي ناراضي هغه نه به جنجال راځي د سپین پات کې بل ورخه تکي جنجال ته اوس په هغه شي کې کنه پروفایل ډیټا داټ کو دیز نه اوکې دې دا ګیپ چې د دوه باندې ترمنځ دا ګیپ دی دا 0 کو راځو دلته راځو دا ایډیټ کول سره بعد دا موږ سره یوي شي او دا به موږ سره اتیاوي او راځو ډسپلی ته ډسپلی کې به دا دواړه موږ سره اني او دلته راځو موږ سره لیبل اټ میجر مینر باید موږ سره افي دلته مینر وړو الیویشن ته چې بیا ته مزاحمت کې باندې ته راځو کمپوز ته راځو او دیزي کې موږ دلته پروفایل ډیټا ته راځو او دلته نوم ورکو چې ډیزاین صحیح دی لکه الیویشن دا یې ورکو راځو دا سلیکټ کوو او دیز نه وروسته موږ دلته دا یو سټایل فونټ ورته انتخابو او ریډ کلر ورته انتخابو چې ډیزاین دی راځو دې څخه وروسته موږ دا اوکې کوو د دې سټایل باید لږ هایټ باید لږ کم کړو او دا باید ایکس خواته یو څه اندازه وړاندې کړو البته دا به لس کو چې من سنټر ته شي دا اوکې کوو د دې اوکې څخه وروسته راځو دا یو کوو ورته او په همدې حساب دا راځو دلته موږ سره چې کوم سټیشن چې دې پاڼې موږ ورته سټیشن فال بیا وروسته راځو ای جی ایگزیسټینګ هم فال کوو ورته او صرف اف جی پرېږدو چې دا ډیزاین لپاره پرېښودل کېږي او دې ته یو کلر ورکوو د دې کلر څخه وروسته دې ته یو فونټ ورکوو او بیا یو کلر ورکوو اوکې دا انتخابو د هغې څخه وروسته موږ راځو اوکې او ډسپلی څخه وروسته مینر ټیګ دا واړه ټیکونه دي دا کلیک کوو اوس یې چې یو چوک کړو انشاءالله صحیح شي اوکې دا مو اوکې اوکې یو بل باند موږ هم زیاتو نه فصل نه کوو بیا نظري بس دی درې به یې اوږدېږي بیا یو ځای نیسي هغه صحیح دی سټیشن جوړوو سټیشن اټ کوو سټیشن اټ کول څخه وروسته موږ د دې دا ګیپ ختموو ګیپ 0 او دلته راځو سټیشن ته دا ایډیټ کوو ایډیټ څخه وروسته دې ته موږ باند هایټ او باند ویډت ورکوو او راځو د دې نوم چینج کوو چې سټیشن په نوم باندې یادو اس ټي سټیشن راځو دې ته یو فونټ ورکوو د فونټ څخه وروسته موږ دې ته یو کلر ورکوو د کلر څخه وروسته اوکې کلیک کوو د اوکې څخه وروسته موږ راځو دې ته ډسپلی ته دلته راځو دا غونډ باند بارډر باید موږ سره ان وي دا نور تر میجر پورې دا موږ سره دلته ان وي نو دې څخه وروسته دا اوکې کوو راځو دلته د باند نیم خو چینج کړ سټیشن خو لږ دلته سټیشن موږ سره سنټر ته نه دی سنټر په راوړلو په خاطر دلته موږ
قیمت ورکو دا سنټر ته شو راځو دا سټیشن ډیټا اکثره په افقي ډول پرته دا موږ عمودي ډول ته کوو 90 ډیګریز او راځو د وای په افسټ باید دا موږ په زیات بخنه سره دا دلته دې نه دا باید د دې صحیح شو اوکې د دې باید د ډیټا کې باید دا کار وکړو یو او دا انټر او دا یو کمپوز لیبل ته راځو ډیټا ته دې کې باید دا تغیرات راوړل شي سلیکټ یو فونټ ورته انتخابو د فونټ د انتخاب څخه وروسته هغه ته کلر انتخابو راځو په دغه ځای کې باید هغه تغیرات راوړو چې هغه 90 ډیګریز باید په دې ځای کې ورکو چې دا هارزنټل موږ سره راځي باید دا ورټیکل کو او د په ایکس باندې په وای باندې باید دا موږ لږ راټیټو او په یو په اندازه او دا باید موږ د لسو په اندازه باندې راټیټو اوکې د دې څخه وروسته اپلای او اوکې ان شاء الله موږ سره به دا باندونه تیار شي وي راځو اپلای اوکې او نیکسټ او کریټ وول وروسته باید موږ ورته یو سپیسیفیک لوکیشن انتخاب کړو چې د سکیل په غټولو سره هغه د سرفیس سره ټکر ونه کړي او څه فاصله کې باید هغه موږ کېږو دا روز ته سلیکټ کوو زموږ پروفایل جوړ شوی اوس غواړو چې دې ته موږ کم سکیل چې دی چې پروفایل ویو پې منظم ښکاري هغه سلیکټ کوو سکیل ډېر وړوکی دی راځو دا ورته زر انتخابو اوس ګورو چې زموږ پروفایل خپل چک کوو راځو پروفایل زموږ سٹارټ شوی کم کلرونه دي چې هغه غونډه غستي زیرو زموږ صحیح دی راځو یو مشکل البته مشکل نه دی غواړو چې دا خپل ډیټا لګه منظمه کو د په ایکس باندې د دې ایگزیسټینګ بیډ منظمول او همدارنګه د ډیزاین بیډ منظمول دي راځو موږ رائټ کلیک دلته کوو رائټ کلیک څخه وروسته پروفایل ویو پراپرټي ته ځو راځو په اول قدم کې باید موږ دغه existing bed elevation موږ edit کو او راځو د دې کمپوز لیبل ته دا موږ سره دلته existing bed دی د دې سره باید دا موږ دا منفي ایسته کو چې دوه برابره دوه چنده لاړ شي خواته اپلای اوکې د دې په اپلای کول سره اوس ګورو چې صحیح کېږي که نه دا صحیح شو اوس راځو موږ ډیزاین بیډ ته ډیزاین بیډ باید موږ په د ایکس خواته منفي پلو ویسو د دې په کلیک کولو سره راځو موږ اف جی ته راځو او دا باید موږ ایکس خواته د منفي دوه په اندازه ایکس خواته ویسو په دې معنی چې دې طرف ته ویسو ما ته لیفت طرف راځي لیفت طرف ته باید ایکس خواته ورکش منفي په دې معنی چې ایکس خواته ورنږدې کیږي او که پلس ورکو د ایکس خواته لري کیږي یا که د محوري کوردینات موږ وګورو که صفر دا ځای صفر نو دې خواته منفي ده او دې خواته مثبت دی نو اوکې کلیک کوو اوکې او اپلای د اپلای په کلیک کول سره دا زموږ منظم شو راځو دا د سټیشن دا کم قیمت چې دی دا لږ غټ غوندې دی نسبت ایگزیسټینګ ته او ډیزاین ته راځو دې ډسپلی ته باند ته راځو دا کمپوز ته راځو او سټیشن یو ویلیو دا درې نیم دی موږ سره دا باید د دې نه موږ 3 کو چې هغې فنډ سره تقریبا برابر شي یا 2.5 کو 2.5 اوکې او اپلای دا موږ سره د هغې فنډ ته برابر شو زموږ پروفایل انشاءالله چې جوړ شو دا ورټیکل الیویشن دي درې باندې هم جوړ کړل چې یو ایگزیسټینګ بیډ الیویشن دی او یو ډیزاین بیډ الیویشن دی یو سټیشن دی موږ سره په همدې ترتیب سره نور باندونه هم موږ اډ کولی شو جوړولی شو دا زموږ د پروفایل نیم دی چې جمالي مین 1 کانال په نوم باندې موږ سره دی او راځو د اینډ دی موږ سره چې هم ورټیکل هم لاس الیویشن دلته البته ځای نشته ځکه دا الیویشن لږ دې خواته وړی دا ډیزاین الیویشن دی او دا موږ سره 96 دی چې 2 + 8 = 2.2
د دې نه وروسته ډیزاینر خپل لاین تیروي بیا یو څه پروسیجر په اجرا کوي او د هغې څخه وروسته چې څومره تغییرات پکې راغلي وي هغه دلته راځي او د هغې کټ او فل بیا لاندې څو باډونه جوړېږي په هغې کې ایښودل کېږي. موږ وویل چې د محور د کوردیناتو که چېرته دا سنټرینګ ونیول شي زما د کارسر دې پلو پلس دی زیاتېږي او دې پلو ماینس دی. په دې معنا که چېرته موږ ایکس ته منفي قیمتونه ورکړو نو دې خواته ادامه پیدا کوي او که چېرته مثبت ورکړو نو د صفري نقطې نه دې پلو ادامه پیدا کوي. دا زموږ د نننۍ ورځې درس و چې د پروفایل د جوړولو طریقه وه. د توجه څخه ډېره مننه او الله دې وکړي چې څه استفاده مو ترې کړې وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.